افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول برو جوړ او شتمن وي. د نن ورځې درس کې دوستانو مودل ویربن وایو. دا چې مودل ویرب کوم ویربونو ته وایي راځو وایو. مودل ویربن هغه فعلونه دي چې د یوې جملې د فاعل او د فعل اړیکې له یو بل سره ټاکي. دا د مودل ویربونو تعریف سو. هغه فعلونه دي چې د یوې جملې د فاعل او د فعل اړیکې له یو بل سره ټاکي. نوټ: د دې فعلونو ریښه له لاتیني ژبې مودوس اخیستل شوې چې اړیکې یا رابطې ته وایي. راځو درس ادامې ته. ښه دوستانو، دلته ما مودل ویربونه ټول راخیستي دي. هغه مې له شخصي ضمایرو سره ګردان کړي دي او په جملو کې مې استفاده کړي دي. راځو شروع ورباندې کوو. پرسونل پرونومن شخصي ضمایر: ich، زه، du، ته، er، هغه نر، sie، هغه ښځه، es، هغه بېجانه یا بېروحه، wir، موږ، ihr، تاسې، sie، تاسو، sie، هغوی. اوس راځو مودل ویربونو ته. کنن په معنا د کولو یا هم په معنا د توانایي درلودلو. راځو له شخصي ضمایرو سره ګردانوو. ich kann، du kannst، er sie es kann، wir können، er konnt، sie können. دوستانو دلته متوجه اوسئ چې له ich او له er sie es سره یو شی څنګه کېږي ګردانیږي. ګورئ دلته هم کان ده او دلته له ich سره هم کان ده. راځو موسن ته. موسن په معنا د هغه وخت کې استفاده کېږي چې کله موږ او تاسو د یو کار کولو ته مجبوره یو. د یو کار کولو ته څنګه یو مجبوره یو. راځو ګردانوو یې. ich muss، du musst، er sie es muss، wir müssen، er muss، sie müssen. دا و د موسن ګردان له شخصي ضمایرو سره. راځو په جملو کې استفاده کوو. لومړی مثال: ich kann gut Deutsch sprechen. زه په الماني ژبه باندې ښې خبرې کولی شم. ښه دوستانو، دلته مو څو خبرو ته متوجه کوم. اول دا چې موږ او تاسې وویلی چې مودل ویربونه هغو فعلونو ته وایي چې د فاعل او د فعل اړیکه څنګه کوي سره ټاکي. دلته فاعل چې ده ich یعنې زه ده او فعل چې ده هغه خبرې کول دي. دا sprechen خبرې کول. د دغو خبرو کولو او د ich د زه ترمنځ رابطه چې شی ټینګه کړله دغه مودل ویرب ټینګه کړله. یعنې موږ وپوهېدلو چې دغه جملې نه هدف څه شی ده. که چیرې دا کان نه وای نو موږ ته جمله په صحیح معنا نه واضح کېدله. ich kann gut Deutsch sprechen. زه کولی شم په الماني ژبه باندې ښې خبرې وکړم. ښه دوستانو، بله خبره دا چې همیشه مودل ویربونه د جملې په دویم پوزیشن کې قرار لري. همیشه نه د عادي جمله کې. پوه شو، په یو عادي جمله کې مودل ویرب چې څنګه ده همیشه د جملې په دویم ځای کې قرار لري. لکه په دې ځای کې همچنان له مودل ویربونو سره یو بل ویرب استفاده کېږي چې هغه په اصلي حالت کې استفاده کېږي، یعنې ګردان کېږي نه. لکه دا sprechen د جملې په آخر کې څه شی راغی sprechen راغی. همداسې له ټولو مودل ویربونو سره یو بل فعل استفاده کېږي. بعضې استثناءات لري، هغه ډېر کم دي چې ورسره بل فعل نه استفاده کېږي، خو په اکثره ځایونو کې ورسره بل فعل استفاده کېږي چې بل فعل د جملې په آخر کې راځي.
ښه راځو دویم مثال ته. Kannst du Deutsch sprechen؟ آیا ته په الماني خبرې کولی شې؟ دریم مثال Er muss nach Hause gehen. هغه باید کور ته ولاړ شي. څلورم مثال Wir müssen morgen um 8 Uhr arbeiten. موږ سهار باید په 8 بجو باندې کار وکړو. Wir müssen morgen um 8 Uhr arbeiten. موږ سهار باید په 8 بجو باندې کار وکړو. پنځم مثال Muss er morgen zur Schule gehen؟ تاسې باید سهار مکتب ته ولاړ شئ؟ پوښتنه ده. آیا تاسې باید سهار مکتب ته ولاړ شئ؟ Sie können den Brief verstehen. هغوی په لیک یا متن باندې پوهیږي. Sie können den Brief verstehen. هغوی په متن یا بریف باندې څنګه کیږي؟ پوهیږي. په دا لیک باندې هغوی پوهیږي. راځو درس ادامې ته. ښه دوستانو دلته دوه نور مودل وربونه دي. wollen او mochten. wollen هم معنا غوښتل، mochten هم غوښتل. فرق دا ده دوستانو wollen چې دا په هغه وخت کې استفاده کیږي چې کله موږ او تاسو په جدیت سره یو شی غواړو، او mochten په هغه وخت کې استفاده کیږي چې کله موږ او تاسو یو شی په احترامانه ډول یا په مؤدبانه ډول باندې غواړو، بیا mochten استفاده کوو. دا شخصي ضمیر دی چې بیا ویلو ته ضرورت نه وینم. راځو wollen. wollen معنا غوښتل. ښه دا له شخصي ضمیرو سره ګردانو. Ich will، du willst، er sie es will، wir wollen، ihr wollt، sie wollen. راځو mochten له شخصي ضمیرو سره ګردانو. Ich mochte، du mochtest، er sie es mochte، wir mochten، ihr mochtet، sie mochten. دوستانو دلته هم یو ځل بیا وایم چې د ټولو مودل وربونه سره له ich، er sie es سره یو شی څنګه کیږي؟ ګردانیږي. ګورئ دلته هم ویل ده او دلته هم ویل ده. همدارنګه دغه بل ته که وګورو دلته هم مخته ده او دلته هم مخته ده. یعنې له دغو څلورو شخصي ضمایرو سره یو شی ګردانیږي. راځو مثالونه پکې حل کوو. Beispiel د مثال په ډول. لومړی مثال Ich mochte gerne eine Pizza. زه یوه پیتزا غواړم. دویم سوال Was mochtest du morgen machen؟ ته څه غواړې سهار وکړې. دریم مثال Er will heute kommen. هغه غواړي نن راشي. Er will heute kommen. هغه غواړي نن راشي. څلورم مثال Wir wollen heute nach Paris gehen. موږ غواړو نن پاریس ته ولاړ شو. پنځم مثال Wollt ihr noch eine Pizza؟ آیا تاسو یوه بله پیتزا هم غواړئ؟ شپږم مثال Mochten Sie einen Termin؟ آیا تاسو یو د ملاقات وخت غواړئ؟ راځو د درس ادامې ته. dürfen او sollen. dürfen په معنا د اجازه درلودلو ده. اجازه درلودل یا اجازه ورکول. د مثال په ډول باندې ته اجازه لري دا کار وکړي یا هغه اجازه لري دا کار وکړي یا نه لري. هم منفي راتلی شي هم مثبت راتلی شي. او sollen هم په معنا د یو کار کول خو باید. دا هم د müssen ته ورته ده خو müssen موږ هغه وخت کې استفاده کوو چې کله موږ مجبور یو چې یو کار وکړو. او sollen چې ده یعنې ډېر په تاکیدي ډول باندې نه ده. راځو شخصي ضمیر وایو. شخصي ضمیر مو ویلې مخکې بیا ویلو ته ضرورت نشته. راځو ګردانه وی. dürfen اجازه درلودل. Ich darf، du darfst، er sie es darf، wir dürfen، ihr dürft، sie dürfen. راځو sollen ته. Ich soll،
Du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. کوشش وکړئ دوستانو هر یو په صحیح معنا باندې ګردان زده کړئ چې څنګه ګردان سي، ځکه دا مهم ده چې کله تاسو جملو کې استفاده کوئ او ګردان مو نه زده بیا نه څه استفاده کوئ. راځو مثالونه پکې حل کوو. لومړی مثال darf ich Sie etwas fragen؟ آیا زه اجازه لرم له تاسو نه یو څه وپوښتم؟ یا زه اجازه لرم له تاسو نه یو پوښتنه وکړم؟ دویم مثال wir dürfen keinen Alkohol trinken. موږ اجازه نه لرو چې شراب وڅښو. دریم مثال ihr dürft nicht hier rauchen. تاسو اجازه نه لرئ چې دلته څه وکړئ؟ سګرټ وڅښئ. ihr dürft nicht hier rauchen. تاسو اجازه نه لرئ چې دلته سګرټ وڅښئ. څلورم مثال der Arzt sagt، ډاکټر وویلې ihr soll im Bett bleiben. هغه باید په بستره کې پاتې شي یا په کور کې پاتې شي. پنځم مثال wir sollen unsere Hausaufgaben machen. موږ باید زمونږ کورنۍ دنده څنګه کړو؟ اجرا کړو یا وکړو. ښه دوستانو راځو بل مودل ورب ته چې موږن ده. موږن معنا خوښول، له شخصي ضمایرو سره ګردانو. ich mag، du magst، sie es mag، wir mögen، ihr mögt، sie mögen. راځو په جملو کې استفاده کوو. لومړی مثال ich mag Reis، زما وریځې خوښیږي یا زه وریځې خوښوم. دویم مثال magst du Reis، آیا ته وریځې خوښوې؟ دریم مثال ihr mag Pizza und Nudeln، هغه له پیزا او د هغه پیزا او مکروني خوښیږي. ihr mag Pizza und Nudeln، د هغه پیزا او مکروني خوښیږي. څلورم مثال wir mögen den Sommer، زمونږه اوړی خوښیږي. پنځم مثال mögt ihr Regen، آیا ستاسو باران خوښیږي؟ آیا تاسو باران خوښیږي؟ پوښتنه ده. شپږم مثال mögen Sie das Auto، دا هم پوښتنه ده. mögen Sie das Auto، آیا ستاسو دا موټر خوښیږي؟ ښه دوستانو دلته مې یو وړوکی تمرین راوړی ده، راځو په ګډه سره حل کوو. تاسو کوشش وکړئ خانه خالي کې چې څه راځي هغه ولیکئ، ځان سره یې نوټ کړئ. زه وایم. لومړی مثال er خانه خالي sehr gut English sprechen. په دې خانه خالي کې څه راځي؟ کوم مودل ورب راځي؟ دلته kann راځي. er kann sehr gut English sprechen. هغه ډېرې ښې خبرې په انګلیسي باندې کولی شي. دویم مثال was خانه خالي Sie trinken. په دې خانه خالي کې څه راځي دوستانو؟ دلته mochten او wollen دواړه راتلی شي. مثال په ډول was mochten Sie trinken، څه شی غواړئ چې وڅښئ. همچنان کولی شو ووایو was wollen Sie trinken، دواړه ام mochten راځي ام wollen راځي. هر یو مو چې زړه وي کولی شئ استفاده وکړئ. راځو دریم مثال ته. wir خانه خالي den winter، winter ژمي ته وایي. دې خانه خالي کې دوستانو mögen راځي. wir mögen den winter، زمونږه ژمی خوښیږي. څلورم مثال خانه خالي ihr nach Hause gehen. په دې خانه خالي کې دوستانو most کولی شو راولو. most ihr nach Hause gehen، آیا تاسو باید کور ته ولاړ شئ؟ همچنان کولی شو mochten پکې راولو.
Mochtet ihr nach Hause gehen? آیا تاسو غواړئ کور ته ولاړ شئ؟ راځو پنځم مثال ته. Du خانخالي hier nicht rauchen. rauchen سیګریټ څښلو ته وایي. په دې خانخالي کې څه راځي؟ Du darfst hier nicht rauchen. ته دلته اجازه نه لرې سیګریټ وڅښې. دا دوستانو د نن ورځې درس کوشش وکړئ په ټوله معنا باندې زده کړئ، هم تعریف زده کړئ، هم گردان زده کړئ، هم په جملو کې استفاده کړئ تر څو ورباندې پوه شئ او په آینده کې هم له یاده ونه وځي. تر بیا او بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.